السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. زما تاریخ خپرونې ته ښه راغلاست. ابدالیان. احمد خان د ابدالي زمان خان زوی په 1101 هجري شمسي کال د خپل پلار د مړنې په کال په هرات کې زیږېدلی دی. کله چې محمد خان ابدالي د احمد خان د پلار رقیب د هرات پر حکومت وټاکل سو، د احمد خان مور له خپل ماشوم سره د فراه ښار ته ولاړه. وروسته له دې احمد خان له خپل ورور ذوالفقار خان سره د کندهار د غلجانو دربار ته راغی. کله چې نادر افشار په 1119 لمریز کال کې کندهار فتح کړ او احمد خان او ذوالفقار خان د بندیانو په توګه زندان ته ولېږل، یو څه موده وروسته احمد خان له بند څخه آزاد او ذوالفقار خان مسموم سو. احمد خان ابدالي له راخوشي کېدو څخه وروسته د 10 کلونو په عمر د نادر دربار ته لاره پیدا کړه او نادر افشار د خپلو پښتنو فوزونو د افسرانو په لړ کې ومانه. کله چې د هغه اخلاق او کفایت ولید، وروسته له دې هغه ته د پښتنو او ازبکو د قطاعاتو قمنداني ورکړه چې د نادر افشار د مرګ تر وخته پورې د هغه له ځانګړي اعتماد څخه برخمن و. کله چې نادر افشار ووژل سو، احمد خان کندهار ته ورغی او په کندهار کې چې د قومونو مرکز و، د بیلابیلو قبایلو له لویانو سره د یوه پاچا د ټاکنې لپاره چې د هر چا د اعتماد وړ وه جرګه وکړه. دغه جرګه په 1126 لمریز کال د شیر سرخ زیارت د نادر آباد په فوزي کلا کې جوړه سوه. 9 ورځې اوږده سوه. په 9مه ورځ د رایو په اتفاق د جرګې یو غړی درېمګړی وټاکه او هغه داسې چې دی هر یو د پاچاهۍ لپاره وټاکي نو ټول به له هغه سره بیعت کوي. درېمګړی صابر شاه ملنګ و چې له هیڅ یوې قبیلې سره یې پیوند نه لاره او د کندهار ټولو خلکو ورته ارادت او بشپړ اعتماد درلود. دغه ملنګ راپاسید او احمد خان ابدالي د پاچا په توګه معرفي کړ. د غنمو وږی یې د تاج پر ځای د هغه په پټکي ور وټومبه. په دې توګه د قبایلو ټولو مشرانو له احمد خان سره بیعت وکړ او په دې ترتیب احمد خان د احمد شاه ابدالي په نوم د افغانستان باچا سو. احمد شاه ابدالي تر هر څه د مخه کورنیو اصلاحاتو ته توجه وکړه او د هیواد سیاسي یووالی ښه ټینګ کړ. احمد شاه ته د ځانګړو خدمتونو، اخلاقو او تقوا له مخې د بابا لقب ورکړل سوی دی. کله چې احمد شاه بابا له کورنیو اصلاحاتو څخه فارغ سو، ډیر زورور فوز تیار کړ چې په توپ او ټوپک سمبالو. د هیواد په پراختیا یې پیل وکړ. د ختیځ هندوستان په لورې څو ځله حمله وکړه او هر ځل بریالی سو. د هندوستان پایتخت ډیلی فتح کړ. د لویدیځ په لوري یې لومړی هرات او بیا مشهد ونیو او د مشهد حکومت شاهرخ د نادر افشار زوی ته وسپاره. احمد شاه بابا 26 کاله پاچاهي وکړه او له ډیرو فتوحاتو څخه وروسته په 1152 لمریز کال کې وفات شو. تیمورشاه د احمد شاه بابا مشر زوی او ولی العهد و. د پلار لمړنې وروسته د 21 کالو په عمر د افغانستان پاچا سو. تیمورشاه چې د خپل پلار د پاچاهۍ په زمانه کې به د یوه اتل په توګه په فوزي نظام کې ګډون کاوه، همداراز د هیواد په کورنیو او بهرنیو سیاسي او اداري چارو کې هم لاس درلود. په دې وخت کې له بشپړې نظامي، اداري او سیاسي تجربې سره د هیواد واکمني ترلاسه کړه. خو په عین حال کې تیمورشاه ډیر عیاش هم و چې له همدې امله به احمد شاه بابا ډیر تشویش هم کاوه. تیمورشاه د خپلې پاچاهۍ په 9مه میاشت خپل پایتخت له کندهار څخه کابل ته را نقل کړ. تیمورشاه به ژمی پیښور او دوبی کابل کې اوسېده. د په زمانه کې یو لړ کورنۍ او بهرنۍ شخړې پیښې سوې خو له منځه یوړل سوې، لکه عبدالخالق خان سدوزی چې بغاوت وکړ او په ششګاو کې 2000 عسکر ووژل او ماتې وکړه. د بلخ د والي بغاوت هم پای ته ورسول سو. په 1158 لمریز کال فیض الله خان خلیل د پېښور په بالا حصار کې د تیمورشاه د مرګ توطیه طرح کړه. په نتیجه کې ناکام سو او له خپل زوی سره بندي او اعدام سو. په 1160 لمریز کال کې په ملتان کې د سیکانو بغاوت پای ته ورساوه. د بخارا پاچا شاه مراد چې پر افغانستان باندې د تیری په نیت له جیحون نه راپورې وتی و، تیمورشاه له 10,000 کسیز فوج سره د هغه مخې ته تر بلخ پورې ولاړ. د بخارا پاچا د سولې پیغام ورولېږه او د پخوا په شانې د آمو سیند د پولې یعنی سرحد په توګه ومانه او جنگ پای ته ورسید. تیمورشاه 20 کاله پاچاهي وکړه. په 1101 لمریز کال وفات او د کابل په باغ عمومي کې ښخ سو. تیمورشاه 33 زامن درلودل چې د هغه د مرګ څخه وروسته هر یو ځان ته د افغانستان د تاج او تخت مدعي و او ډېرې ستونزې را پیښې کړې.
کله چې په نظامی ډګر کې صلیبیانو د صلاح الدین ایوبي، الپ ارسلان او سلطان محمد فاتح او داسې نورو زمریانو له لاسه نه جبرانېدونکې ماتې وخوړې، نو دوی په دې اند کې سول چې د مسلمانانو د دومره بېساري بریا راز معلوم کړي. نو دوی ته معلومه سول چې مسلمانان د شمیر زیاتوالی او یا شو تجهیزاتو نه دي بریالي کړي، بلکې د دوی د بریا راز په کلکه عقیده او ښه اسلامي ورورولۍ او په دې کې دی چې مسلمانان جهاد خپل فرض ګڼي او د دشمن سره د مخامخ کېدو په صورت کې هر یو ځان له نورو مخکې شهادت ته مخکې کوي او شهادت د عقیدې پر بنیاد د یو عظیم نعمت په توګه ګڼي او په دنیایي نعمتونو کې هر یو بل مسلمان ورور له ځان څخه مخکې کوي چې دا د اسلامي ورورولۍ ښه مثال دی. نو صلیبیانو د پورتني حقیقت له موندلو څخه وروسته د مسلمانانو د تضعیف لپاره لاندې نسخه تجویز کړه. لومړی، د مسلمانانو عقیدې باید خرابې سي یا په خپلو عقیدو کې مشکوک سي. دوهم، مسلمانان باید بې اتفاق سي او اسلامي ورورولي او اخوت ختم کړای سي. نو د پورته دوو اصولو پر بنا لاندې پروژې په کار واچول سوې. د عقیدو د خرابولو لپاره به مختلف صلیبي او مسلمان افراد روزل او مختلفو اسلامي هیوادونو ته به یې استول او هلته به یې د دې افرادو په ذریعه بېدیني ترویج کوله او د دې په څنګ کې له تبلیغاتو، فاسدو علماو او بېدینه پیرانو او عیاشو ملکانو څخه هم په دې برخه کې کار اخیستل کېده. او د دوهم اصل د عملي کېدو لپاره صلیبیانو د اسلام د لوی خلافت ادیار د ژبې، قوم، مذهب، رنګ او سمت تر نامه لاندې په کوچنیو او بیوڅو دولتونو باندې وویشل چې هر یو یې یو له بل سره د ځمکني ویش، وبخور، قوم او مذهب په نامه سختې جګړې او دښمنۍ کولې او د مغلوبېدو په صورت کې به یې ځان د صلیب لمنې ته غورځاو. نو کله چې صلیبیانو په 18مه پیړۍ کې د اسیا او افریقا ځینې دولتونه لاندې کړل او عثماني خلافت ته ډېر خنډونه رامنځته کړل او د دې خلافت د له منځه وړلو طرحې جوړې کړې وې چې په دې وخت کې ابدالي احمدشاه د یوې لویې اسلامي امپراتورۍ جوړول شروع کړل او د مسلمانانو د دفاع په خاطر د هند مرهټیان سخت وځپل. کله چې صلیبیانو د مسلمانانو د دفاع داسې یو قوي سنګر تر سترګو سو، نو د هغې د تخریب لپاره مټې رابډ وهلې او د هند، ایران او روسیې له لارې خپلې کرغېړنې توطیې په کار واچولې چې د زمانشاه د حکومت په دوران کې په ښکاره ډول د هغې عملي کول پیل کړل. کله چې تیمورشاه مړ شو، نو په دې وخت کې د هغه 20 کلن زوی زمان چې د بعضو په قول تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد ټاکلی و، د سردار پاینده خان او نورو سردارانو په مشوره پاچا وټاکل سو. خو دا چې تیمورشاه د محمد صدیق فرهنګ په قول په خپل حرم سرای کې د ښځو او وینځو په نامه د خپلې عیاشۍ لپاره 300 تنې ساتلې وې چې د دې هر یوې کورنۍ ځان د پاچا خسرخیل او په دولتي امورو کې د لاسوهنې حقدار ګڼل. نو بناءً هر یو ماما خپل خوریی هڅاوه چې پاچا شي. نو په دې اساس نورو شهزادګانو د هغه په مخالفت لاس پورې کړ او په بیلابیلو ولایتونو کې د زمان د بیلابیلو ورونو لخوا ځانونه پاچاهان اعلان سول. نو هغه د پښتنو متل ترې جوړ سو چې یوه خولۍ او زر سرونه. نو له همدې امله د ابدالي احمدشاه د امپراتورۍ او په اصل کې د اسلام دشمنانو ته د لاسوهنې موقع په لاس ورغله. صلیبي انګریزانو لومړی آقا محمد قاجار چې په ایران کې د صلیبیانو لاسپوڅی و په مرسته شهزاده همایون وهڅاوه او په قندهار کې پاچایي اعلان کړه. خو شاه زمان هغه وزغلاوه او کشمیر ته د تیښتې په حال کې ونیو. سترګې ترې وایستې او په بالاحصار کې بندي کړ او د دبل ورور محمود چې د صلیبیانو په امر د قاجار لخوا مسؤل ټاکل سوی و او په هرات کې پاچاهي اعلان کړې وه، تسلیم سو او د یوې جوړې په ترڅ کې د هرات والی پاته سو. زمان د هزاراجات له لارې کابل ته او په 1996 میلادي کال کې د هند د نیولو په خاطر د پنجاب په لوري یو لوی لشکر سره روان سو. خو کله چې پنجاب ته ورسید د ډېرې لوی خطا مرتکب سو چې همدا خطا د افغانستان د دایمي بدبختۍ سبب سوه. دا چې زمان د عمر څخه ډېر کم و او تجربه یې هم نه لرله او هم د یو عیاش پلارزوی و، نو دیني پوهه یې هم کمه وه او تقوا یې نه درلوده. نو په دې اساس په دې نه پوهېده چې کافر د مسلمان دوست کېدای نسی او نه باید کافر امیر جوړ کړی سي. نو زمان د اسلامي اصولو خلاف رنجیت سنگ چې یو سیک و د پنجاب والی مقرر کړ. دا سیک په اصل کې د صلیبیانو ایجنټ و چې وروسته بیا د همدې رنجیت سنگ په لاس صلیبیانو خپلواک تر کابل پورې راورساو. زمان لا په پنجاب کې و چې خبر ورغی چې فتح علي شاه قاجار له محمود سره لاس یو کړی او د افغانستان د نیولو په نیت په یرغل پیل کړی چې په پیل کې د خراسان ولایت ته ننوتی دی. زمان د قاجار او محمود د شړلو په نیت په 1919 میلادي کال کې
لاهور څخه کابل ته راغی، خو قاجار د زمانشاه له ډاره له سبزوار څخه بیرته پشا وتښتید. خو په دې ځای کې زمان یو بل غټه اشتباه وکړه، هغه دا چې د خپل یو منشي په خوله چې محمد شریف خان قزلباش نومیده 14 تنه سرداران او یو روحاني مشر میا غلام محمد اعدام کړل، چې همدا ناوړه عمل له زمانشاه څخه د خلکو د نفرت او د زمان د حکومت د نسکورېدو سبب سو. او هم د یو لیک له لارې قاجار ته د محمود د فعالیتونو د بندولو په بدل کې د خراسان ولایت ور وبخشي، چې دا کار د زمان یو بل لویه اشتباه بللی سو. له هغې وروسته زمان د هند د نیولو په نیت بیا د پنجاب پر لور روان سو، چې ناڅاپه خبر ورسید چې محمود بیا په افغانستان د یرغل نیت لري. د محمود او قاجار د مقابلې په نیت بیرته را روان سو. زمان لا په کابل کې و چې خبر را ورسید چې محمود له ټولو مرورو سردارانو سره د قاجار په مرسته د ترشیز له لارې فراه نیولې او مخ پر قندهار را روان دی. زمان د قندهار د نیولو د خبر وروسته له خپلو 10,000 عسکرو سره د کابل څخه د قندهار پر لور روان سو. په لاره کې د هغه پیشدار احمد خان له خپلو 10,000 عسکرو سره محمود ته تسلیم سو. د دې حالت په لیدلو سره زمان بیله زنده کابل ته راوګرځید. له هغې ځای څخه د هند پر لور چې هلته د سکه ورور شجاع الملک د شیګودر د سیمې حاکم ور روان سو. په لاره کې د مولا عاشق الله شینواري په کور کې یو لنډه دمه وکړه. ویل دل چې 200 ټوپک لرونکو شینوارو کلا محاصره کړي. باچا او وزیر رحمت الله خان ونیول او د محمود عسکرو ته وسپارل. هغوی زمان اړوند کړ او په بالاحصار کې بندي کړ او رحمت الله خان اعدام کړل او محمود په کابل کې ځان باچا اعلان کړ. زه حسان زلمی یم. دا زما تاریخ خپرونه ده. د دې خپرونې د نورو برخو د لیدلو لپاره ایمان یوټیوب چینل تعقیب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.